مغفرة وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا أو طعنة بيديه حران مجهزة تنفذ الأحشاء والكبدا حتى إذا مروا على جدسي أرشدك الله من غاز وقد رشدا ورتويلي ولكنني أسأل الرحمن مغفرة زه خو د جنگ ته او د جهاد ته دې لپاره ځم چې رحمان خدای زما ګناهونه وبخي رحمان خدای ما وبخي وضربة ذات فرغ تقذف الزبدا او زه داسې ګزار غواړم زه داسې ګزار په خپل ځګر باندې او په خپل سینه باندې د تورې داسې ګزار غواړم تقذف الزبدا چې وینې مې ځګونه وکړي او طعنة بيديه حران مجهزة او یا د هغه کافر په لاس باندې چې زما مرګ ته تږی ناست دي د داسې نیزې ګزار غواړم مجهزه چې په یو نیزه باندې مړ شم وتنفذ الاحشاء والکبدا چې د ځیګر نه مې او د معدې نه مې او د کلمو نه مې هغه نیزه ووځي حتى اذا مروا على جدسي ارشدك الله من غاض وقد رشد چې بیا تاسو زما په قبر باندې تیریږئ او ما ته وایي ارشدک الله من غاز ای غازي الله دې وبخه وقد رشد هغه به زه مخکې نه بخلی زه خو دا غواړم مؤمنان د مرګ نه ویریږي مؤمنان د مرګ لقاء او مرګ سره مخامخېدل الله سره ملاقات ګڼي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی من احب لقاء الله احب الله لقاءه څوک چې الله سره مخامخ کېدل غواړي او الله سره مخامخ کېدل خوښوي خوشحاليږي دې باندې چې مرګ نه پس الله سره مخامخ کېږم احب الله لقاءه الله دا خوښوي چې هغه سړي سره مخامخ شي ومن کره لقاء الله ومن کره لقاء الله څوک چې الله سره مخامخ کېدل نه خوښوي کره الله لقاءه الله هم دا نه خوښوي چې دې سړي سره مخامخ شي حضرت عائشة ویلي یا رسول الله انا لنکره الموت مونږ خو مرګ نه ویریږو مونږ خو مرګ بد ګڼو ورته یې ویلې لیس ذاکې داسې نه ده که نه اصله خبره داسې ده ولکن المؤمن اذا حضره الموت چې کله مؤمن ته مرګ راځي او مؤمن د مرګ آثار ویني مؤمن ته مرګ راځي بشر برضوان الله ملائک ورته راځي ورته وایي الله درنه راضي دی الله درنه خوشحال دی وکرامته او الله ستا عزت کوي الله ستا د عزت دپاره منتظر دی الله تعالی رضا دی نو چې کله ملائک دته د ځان قدم په وخت کې دا وایي فلیس شیء احب الیه مما امامه بیا ورته د مرګ نه بل محبوب شی نشته دی بیا دی خوشحالېږي چې زه زر در مړ شم دی خوشحالېږي چې زه زر مړ شم الله ما نه رضا دی الله زما عزت ته منتظر دی او الله زما د عزتونو لپاره جنتونه برابر کړي څوک مؤمني څوک مسلماني ملائک ورته د الله د رضا زیری ورکوي دی وجه نه اقبال وایي که نشان مرد مؤمن باتو گویم که مرگ آیت تبسم بر لب اوست چې کله ملائک زیری ورکی دی وخاندي او دی خوشحال شي فاحب لقاء الله الله سره مخامخ کېدل خوښ شي واحب الله لقاءه او الله هم دی باندې خوشحال شي چې دې سړي سره زه مخامخ شم وان الكافر اذا حضر او چې کله کافر ته او منافق ته مرګ راشي بشر بعذاب الله ملائک ورته وایي الله درته عذابونه تیار کړي وعقوبته الله درته تکلیفونه تیار کړي فلیس شیء اکره الیه مما امامه نو مرګ بیا ډېر بدی شي الله سره ملاقات بدی شي وکره الله لقاءه الله وایي دی ما سره نه مخامخ کېږي هسې به هم راځي خو ورک دی شي نو الله د ده ملاقات بدی شي مؤمن دپاره مرګ عزت دی مؤمن دپاره مرګ کرامت دی مؤمن دپاره مرګ د دوستانو سره د الله د پیغمبر او د صحابه سره مینه ده صحابه به چې مړ شول شهیدان به شلل ګزاره به پرې ولګېده ویلې به فزت ورب الکعبه د کعبې په رب قسم چې کامیاب شو د تورې د ګزار نه پس د شهادت نه پس آخري آواز به یې دا و فزت ورب الکعبه د کعبې په رب قسم چې زه کامیاب شم د احد په جنګ کې یو سړی راغی یا رسول الله که زه په دې جنګ کې شهید شم جنت ته ځم ورته یې ویلې هو که ته په دې جنګ کې شهید شو جنت ته ځې په خوله کې خرما وه ویلې اوهو دا خرما به خورم بیا به شهیدېږم بیا به جنت ته ځم خرما یې د خولې نه وغورځوله وقتل فی سبیل الله د الله په لار کې جنګ وکړو د کافرانو صفونه یې مات کړل او ګزار پې باندې ولګېده او د الله په لار کې شهید شو نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل د هغه دی چې نه یې مونځ کړی دی نه یې روژه نیولې ده کلمه یې ویلې ده او د توحید
د کلمې اقرار یې کړی دی او د الله په لار کې د شهادت نه پس د الله رضا او رضوان او د الله جنتونه د دپاره تیار دي. مومن ته چې کله ملائک راشي د جنت نه خوشبویه دسمالونه راوړي او دته کیني ښایسته شکلونو کې راشي او د ده نفس ته وایي او د ده روح ته وایي یا ایتها النفس المطمئنه، ای مطمئن نفسه، ای باوقار د سکون او د وقار نه ډک نفسه، ارجعي الى ربك راضیه مرضیه، راوځه خپل پروردګار طرف ته راشه، د دې بدن نه راوځه خپل پروردګار ته راشه. پروردګار تا نه خوشحال دی او پروردګار به تا خوشحال کی. فادخلي فی عبادي، پروردګار ستا په باره کې ویلي دي چې ته دې ځای نه وځه، زما د بندګانو په ډله کې ننوځه، زما د بندګانو په ډله کې ننوځه، د اولیاو، د صالحینو، د علماء عاملینو او د نیکانو په ډله کې ننوځه. وادخلي جنتي، او الله تا ته ویلي دي ای روحه مه ویرېږه، ته راوځه. وادخلي جنتي، او د الله جنتونو ته داخل شه، د الله په جنتونو کې دننه شه. او کله چې کافر ته مرګ راځي قرآن وایي الظالمون فی غمرات الموت والملائکة باسطوا ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون. چې کله کافرانو ته مرګ راشي د دوزخ نه ګنده بویه او مردار بویه دسمالونو کې ملائک د روح تاوي او روح ویریږي نه راوځي. والملائکة باسطوا ایدیهم، او ملائکه وهي او ټکي په دغه وخت کې ټکۍ وهي چې راوځه، په وهلو باندې روح راوباسي او ورته وایي اخرجوا انفسکم، اوس تاسو خپل روح راوباسئ که نه، خپل روح راوباسه ته. اليوم تجزون عذاب الهون، نن به تا ته ای روحه، ای کافره او ای د کافر روحه، نن به تا ته د رسوایۍ او د ذلت عذاب درکول کېږي. او چې کله بیا مړی نو دا روح نه راوځي، پټیږي، په بدن کې ننوځي، خو طرف ته او ګوتو طرف ته زور کوي. همدغه قرآن وایي والنازعات غرقا، الله وایي قسم دي زما په هغه ملایکو باندې چې د کافرانو روحونه په سختۍ باندې راوباسي. والناشطات نشطا، او قسم مې دي په هغه ملایکو باندې چې د مؤمنانو روحونه په اسانۍ او خوشحالۍ باندې راوباسي. بیا دا روح لاړ شي، د مؤمنانو روح اعلی علیین ته لاړ شي، د کافرانو روح ما بست او جیل خانه ته لاړ شي، او بنده په قبر کې کېښودی شي. دو ملائک ورته راشي فیقعدانه، په قبر کې کېنئ. نبی صلی الله علیه وسلم ورته مخامخ کی، ورته ووایي ما كنت تقول في هذا، د دې سړي په باره کې ستا څه خیال و؟ فاما المؤمن، مؤمن وی اشهد انه عبد الله ورسوله، ما خدا گواہی ورکوله په دنیا کې چې دا د الله بنده او د الله نماینده او د الله پیغمبر او د الله پیغامونه دنیا ته راوړي. فیقال له، بیا ورته ووایي انظر الى مقعدك من النار، په جهنم کې خپل ځای ته وګوره، دغه ځای دی و. لیکن چې تا دا خبره وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم باندې د ایمان او محبت او مینه دی، قد ابدلك الله به مقعدا من الجنه، الله د دې دوزخ په بدل کې تا ته جنت درکو، د جنت هغه منظر ورته راوړي. فیراهما جمیعا، دوزخ هم وګوري، جنت هم وګوري. واما المنافق او الكافر، کافر او منافق ته وایي ما كنت تقول في هذا الرجل، د دې سړي باره کې د څه ویلې؟ فیقول لا ادري، هغه وایي زه خو نه پوهېږم دا څوک دی، د دې سړي په معامله باندې او د دې سړي په کار باندې خو زه نه پوهېږم چې دا څوک دی. ملایک ورته وایي لا دریته، تا کې خپل هم څه عقل نه و، تا کې خپل هم څه پوهه نه وه چې دا سړی دې پېژندلی وی، د الله دین دې پېژندلی وی، د الله قرآن او د الله کتاب دې پېژندلی وی. ولا تلیته، او تا د عالمانو نه هم خبره نه وه اورېدلې، تاسو لوستي نه، تاسو اتباع د عالمانو نه وه کړې، د عالمانو نه هم خبره نه وه اورېدلې، د انبیاو پیغمبرانو خبره دې نه وه اورېدلې، د صحابو خبره دې نه وه اورېدلې، او وروسته بیا تا د عالمانو خبره نه اورېدلې د نبي صلی الله علیه وسلم باره کې چې دا د الله محبوب دی، د الله خلیل دی، د الله حبیب دی، د الله رسول دی، د محبتونو مرکز دی. لکه چې ما هغه ورځ ویلې نبي صلی الله علیه وسلم د مینې مرکز دی، د محبت مرکز دی. وطن، قوم، رنګ، نسل، جبه
هیڅ شی د